افغانستان نفوس په بیساري ډول باندې د زیاتېدو په حال کې ده. د پیسو نړیوال صندوق IMF خپل تازه ریپورت خپور کړی دا او دا ریپورت یې خپور کړی د 29 د اکتوبر کې خپور کړی ده د همدې 2015 کال، یعنی فقط دا څو ورځې مخکې دا ریپورت خپور کړی. په دې کې د افغانستان نفوس ته کتنه کړې ده. ما له څه وخت په دې خو غوښتل د افغانستان د نفوسو په رشد باندې یو ویډیو کوم، نو دا مې ښه وبلله ستاسو ته په دې ویډیو کې وښیم. دا د IMF کوم ریپورټ کې ورته اشاره کړې ده په 2002 کال را په دې خو د افغانستان د نفوسو ته کتنه سوې. له هغه نه مخکې ارقام یې دي نه دي معلوم، ممکن له هغه نه مخکې د افغانستان نفوس په همدغه خط باندې که سړی ورته وګوري نو د دې خط پر اساس باندې کېدای شي د افغانستان نفوس په همدغه ډول ښکته راغلی. 1980 کال کې داسې خو منو چې بیخي صفر به، خو د افغانستان نفوس ممکن په 1980 کال کې چې د سردار محمد داود خان حکومت په وروستیو کې د کمونستان د حکومت په لومړیو کې شمیرل شوی د افغانستان نفوس 14 میلیونه ښودل شوی. 14 میلیونه. دلته په 2000 کال کې معلومات نشته، خو په 2001-2 کال کې چې ده د افغانستان نفوس ښودل شوی ده د تقریبا 21 میلیونه. په دې 21 میلیونه کې چې د افغانستان دننه ښوول شوي دا ښوول شوي دي. په 2004 کال کې د افغانستان نفوس په دلته ښیي څه باندې 40 میلیون 40 میلیون ده. د افغانستان اساسي قانون په 2004 کال کې چې ده پاس شو. په دغه کې 2004 کال کې په هغه کال کې د افغانستان نفوس وشمیرل شو 25 میلیونه. د افغانستان ولسي جرګې ته 250 څوکۍ چې دي دا ځانګړې شي. په هر 100,000 باندې د افغانستان نفوس ته یوه څوکۍ ځانګړې شوله. نو په هغه وخت 25 میلیونه وشمیرل شول. دلته د IMF دغه ریپورټ هم ښیي څېړنې چې 21 میلیونه ده په 2002 کې، او په 2004 کې چې ده تقریبا دلته 23 ښودل شوی ده، خو د افغانستان حکومت 25 میلیونه اټکل کړی و. دقیقه شمیره خو اوس هم نه ده معلومه، خو د افغانستان حکومت د اوس اټکلي شمیرې اعلانوي. له هغه نه وروسته د هر کال په تېرېدو سره د نفوس زیاتېږي. 2005 کې هغه د 4.5 میلیونه شوی ده، 6 کې 15.5 شوی تقریبا، 7 کې تقریبا 26 شوی ده، 8 کې 26.5 شوی ده تقریبا، 20 کې 22.5 تقریبا، په 2010 کې 28 میلیونه څه باندې 28 میلیونه. همدغسې هر کال په تېرېدو سره 1 میلیون څه باندې 1 میلیون د افغانستان نفوس ده دا ډېر شوی ده. په 2021 کې د افغانستان نفوس د IMF یا د پیسو د نړیوال صندوق د شمیرو په اساس 1.4 میلیون 1.1 میلیون. له هغه نه وروسته یو څه خلک وتلي دي، ډېر زیات رشد پکې نه ښکارېږي. 9 لکه زیات شوی ده په 2022 کې. 23 کې چې ده 2.2 شوی دی، کې هم ډېر خلک ووتل افغانستان نه، نو ډېر زیات بدلون پکې نه ښکارېږي. هماغه 4 لکه زیات شوي دي. 2040 کې بیا چې ده کافي بدلون زیات شوی ده پکې. تاسې ګورئ په 2021 کې 40 او بیا 4.8، 23 کې 2.2، 40 کې 3.8 یا 3 میلیونه 3 لکه 80,000 دا اټکل شوی ده د پیسو د نړیوال صندوق د معلوماتو په اساس باندې. کېدای شي اوس دا 4.9 شاوخوا په 2015 کې دا ممکن په 2025 کې 4.5 شاوخوا د افغانستان نفوس دومره. دې رشد ته په کتو سره د افغانستان په کال کې تقریبا 1.5 میلیونه نفوس زیاتېږي. 2040 کال کې چې د افغانستان د 300 کلیزه ده د معاصر افغانستان 300 کلیزه ده د افغانستان نفوس دغه رشد په کتو سره چې په 2002 کال کې تقریبا د افغانستان نفوس 21 میلیونه او په 2005 کال کې 4 میلیونه ده، یا په 2004 کال کې سړی کې وګوري په دې 21 کلونو کې د افغانستان نفوس 22 میلیونه زیات شوی. که همدغه رشد په پام کې ونیسي دا به لا ډېرېږي، ځکه دلته نفوس ډېر ده. په همدغه تناسب باندې هم که نفوس زیات شي نو 1.5 میلیون نفوس په کال کې زیاتېږي. نو په 2050 کال کې 40 کال کې به په 2040 کال کې به د افغانستان نفوس ممکن شاوخوا 8 میلیونه وي. دا نفوس چې د افغانستان دا ډېر زیات نفوس دی.
د نړیوال بانک او د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس باندې تر نیمایي زیات څه ده اوس د افغانستان نفوس څه ده بیکاره ده. په پاتې کې هم 25% یې څه ده دایمي کار نه لري. دا 25 نور څه ده 25% څه ده تقریبا په خصوصي سکتور، دولت، خصوصي سکتور او په دې کې څه دي مصروف دي یا مناسب کار لري. اوس که سړی دې ته وګوري چې 2024 کې افغانستان د معاصر افغانستان 300مه کلیزه پوره کیږي. 300مه کلیزه ولسمشر غني هر وخت یادونه کوي چې څه رقم افغانستان موږ غواړو په دې کې په 2024 کال کې. نو افغانستان به په 80 میلیونه نفوس کې معنا داسې 13 میلیونه د اوسنۍ شمیرو په اساس باندې دا به که 80 میلیونه نفوسي نو 13 میلیونه به سیده دا به بیکاره. دا 13 میلیونه انسانان دا کوم څه کار لري دا هم د ورځې تقریبا $1 شاوخوا عاید ترلاسه کوي د ملګرو ملتونو د شمیرو په اساس باندې. دغه 13% چې بیکاره دي دا یا دایمي کار نه لري دا سیده $1 هم په ورځ کې سیده نشي ترلاسه کولی. نو 13 میلیونه انسانانو ته دا اوس نه پلانینګ پکار ده. پلانونه باید رامخته سي د کار. د افغانستان د حکومتي اډانه کې او خصوصي سکتور کې ممکن په راتلونکو 15 کلونو کې 2 تر 3 میلیونه نور انسانان ځای شي. 2 تر 3 میلیونه نور له 13 میلیونه 2.3 سره رقم کې یا د 15 سره رقم کې بیا 25 میلیونه انسانان دا به بیکاري. د دوی لوی توجه به ګاونډي هیوادونو ته ایران، ترکیه او هماغسې اروپا. او دا خو ټول د 25 میلیونه انسانان خو نه اروپا جذبوي نه ترکیه نه ایران. دوی ته په کور دننه غم خوړل پکار دي چې څه ډول کور دننه ورته کار پیدا سي. او دا یوه ډېره لویه اساسي مسله ده د افغانستان لپاره. په 2050 کال کې په راتلونکو 25 کالو کې کېدای شي د افغانستان نفوس 15 میلیونه زیات شي. 2025 اوس او 2050 ته کې نو د دغه ارقامو په اساس باندې چې په تیرو 22 کالو کې د افغانستان نفوس تقریبا 23 میلیونه زیات شوی دی. که دا 25 میلیونه نور زیات سي د افغانستان اوسنی نفوس 45 حساب کې 25 نور سره سي نو دا کېږي د افغانستان نفوس 80 میلیونه. 80 میلیونه انسانان به افغانستان په 2050 کال کې ولري. په اوسنی افغانستان کې د اوسنی اقتصاد ته په کتو سره باید 14% اقتصادي رشد افغانستان ولري تر څو د ولس ته د 80 میلیونه انسانانو ته کار روزګار برابري. که افغانستان هر کال 14% اقتصادي رشد ونه لري نو افغانستان کې به د بیکارانو کچه 15 میلیونه انسانان به موږ بیکار ولرو. 15 میلیونه انسانان بیکاره. هغه 15 نور څه کار دی هغه به د ورځې $1 نه کم لري او د کورنۍ شمېر یې هم دغه 7 کسانې. نو د یوې کورنۍ شمېر چې 7 کسانې د ورځې باید دوی لږ تر لږه په $7 ژوند وکړي. اوسني انفلاسیون ته په کتو سره $7 د یوې کورنۍ لپاره چې 300 تقریبا 1500 روپۍ کېږي. په دې اوسني هغه ته په 1500 افغانۍ باندې د یوې کورنۍ دا کوم څه کار لري د یوې کورنۍ ګزاره 25 کاله وروسته ډېره زیاته مشکله. نو د حکومت لپاره ډېر لوی کار پکار دی تر څو د اوس نه داسې پلانونه جوړ کړي تر څو افغانستان کې د نفوس رشد لږ تر لږه له اقتصادي ودې سره متناسب شي.